ذات احد صمد دے ستا تخلیق احسن تقویم دے ستا ذات احد صمد دے ستا تخلیق احسن تقویم دے ستا د نوم نه مې شروع ده رب ستا هر کار عظیم دی. ډېر زیاته مننه د زمونږ د کالج کوم سټاف چې دی د ټول ټیچر د ټول ډاکټرز ډېر زیات شکریا ادا کوم چې هغې دغه میډ ټرم ایګزام ارینج کو د هغې نه وروسته یې دغه ښایسته پروګرام ارینج کو. بیا زما غوندې انسان سټیج ته رابللو بیا مننه کوم ستاسو. خبرې راله نه راځي زه به څو شعرونه تاسو ته وړاندې کړم چې ډاکټر صاحب مینه څه عمر ته محتاجه نه وي مینه څه عمر ته محتاجه نه وي په دویم ځل هم مینېدل کیدی شي او زما زړه مات دی بیا هم وخاندمه زما زړه مات دی بیا هم وخاندمه مطلب په مات زړه هم خندل کیدی شي. مننه. زما زړه مات دی بیا هم وخاندمه مطلب په مات زړه هم خندل کیدی شي او په یو ځل ټوله مینه مه راکوه په یو ځل ټوله مینه مه راکوه چې ژوند وي بیا بیا هم لیدل کیدی شي. او څو شعرونه نور چې که وغواړي بلبل نو دوران باغ نه تللی هم شي که وغواړي بلبل نو دوران باغ نه تللی هم شي خو ژوند چې چرته تیر شي که کندر هم وي نو ښه وي او دښمن که د غیرت کوي په دې مه خفه کېږه. ډاکټر صاحب دښمن که د غیرت کوي په دې مه خفه کېږه خپل رور که د هر څومره زورور هم وي نو ښه وي او کتاب او قلم خپل کړئ نو که بیا هم کامیاب نه شوئ کتاب او قلم خپل کړئ نو که بیا هم کامیاب نه شوئ په لاسو کې که ستاسو څه هنر هم وي نو ښه وي. او دغه روماني غزل دی چې دومره قید شو د وختونو په پنجرو کې دومره قید شو د وختونو په پنجرو کې بیا هم شمار نه شو د مینې لیونو کې او تا د ځانه راته جوړه شهزادګۍ کړه تا د ځانه راته جوړه شهزادګۍ کړه زه ملنګ شوم او ګرځم په کوڅو کې تا د ځانه راته جوړه شهزادګۍ کړه زه ملنګ شوم او ګرځم په کوڅو کې بس ته لږ عاجزي وکړه چې ښه شي تا موندلي څه دي یار په دې نخرو کې بس دې لږ عاجزي وکړه چې ښه شي تا موندلي څه دي یار په دې نخرو کې خلک ځي او په کعبه کې جنت غواړي. سلیم صاحب خلک ځي او په کعبه کې جنت غواړي جنتونه خو پراته دي د مور خپو کې او بابا جان مې راته یو نصیحت کړی بابا جان مې راته یو نصیحت کړی همیشه کینا په خو خلکو درنو کې او ډاکټر صاحب آکاش صاحب ښځې اوس ټول پیشنونه د سړو کړي ښځې اوس ټول پیشنونه د سړو کړي سړیتوب هم پاتې نه دی په سړو کې ښځې اوس ټول پیشنونه د سړو کړي سړیتوب هم پاتې نه دی په سړو کې او ای خالقه چې په سمه لار روان وي ای خالقه چې په سمه لار روان وي خپل شاهین بنده هم شمار کړي په هغو کې خپل شاهین بنده هم شمار کړي په هغو کې. ډاکټر صاحب په فرمایش څو شعرونه چې ستا د څو ورځو خندا وه کبرجنې ستا د څو ورځو خندا وه کبرجنې زه به ټول عمر اوس جاړم چې ته لاړې او په دې کلي کې زما کمکلي څوک دي په دې کلي کې زما کمکلي څوک دي څه به وکړم څوک به غواړم چې ته لاړې او حق حیران شوم او ځان سره ګویا شوم حق حیران شوم او ځان سره ګویا شوم زه به هم کډه رانغاړم چې ته لاړې. ډېر زیاته مننه.